بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، نن داسې کلمات در سره شریکومه که چیرې یو څوک وي وایي پورونه مې ډېر دي، پورونه مې نه ادا کیږي، یا یو څوک دی چې په کاروبار کې مې برکت نسته، الله تعالی جل جلاله مې په کاروبار کې برکت پیدا کړي، یا یو څوک دی یو بل حاجت ولري، یعنی د حاجت دپاره بهترینه طریقه هغه داسې چې تاسې به هره ورځ د مازدیګر د لمانځه څخه وروسته 141 واره اللهم یا رزاقو یا فتاحو، دا به 141 واره وایست، په سر او په پای کې 3 ځله درود شریف وایست، او همداسې د ماښام د لمانځه څخه وروسته هم 141 واره یا لطیفو یا ودودو جل جلاله دا وایست، 141 واره هم یې په سر او په پای کې درود شریف ووایست. تر 11 ورځو پورې دغه طریقه غوره کړئ، د ځان دپاره دغه طریقه وکړئ، دغه ختم وکړئ، انشاءالله 11 ورځې به پوره سوي نه وي، الله تعالی جل جلاله به ستاسې حاجت سرته ورسوي انشاءالله العزیز. ځکه دا اسما دي، دا نومونه د الله تعالی جل جلاله دي. الله تعالی جل جلاله قرآن کریم کې وایي چې تاسې زما په نومونو باندې ولله الاسماء الحسنى فادعوا بها، الله تعالی جل جلاله لره ډېر ښه نومونه دي، تاسو په هغه نومونو د الله تعالی جل جلاله څخه دعا وغواړئ. دا د قرآن کریم آیات دی. نو ستاسو څخه یو هیله کوو، یو خواهش در څخه کوو چې د ثواب په خاطر باندې دا ویډیو تر نورو خلکو پورې ورسوئ، شیر یې کړئ، تر څو چې د یو چا مشکل حل کیږي تاسو ته به یو الله تعالی جل جلاله ثواب درکوي. الله تعالی جل جلاله په دنیا او په آخرت کې کامیاب او بریالي لره.